نن سهار راجګ سلم چې ګورم ډېره زیاته واوره وه او بیخي بد حال وي. زړه خو مې کېدی چې بیخي لاړ نه سم، بیا مې ولیدل چې غرازر سم او چې دلته خلک غرازر سي بیا حتمي ناکامېږي. نو ما ویل راځه اوس پکې راغلی. دلته خلک چې که باران وي ګلۍ واورې هر څه وي خلک ځي مکتب ته. دلته خو مې ځان بچ ونیو مالدخر زه لارې ته دې ګوره اوس یې په ما راونخېږي غټ شی در روان کړی دی. بیا له دې نه هم تېر سوم روان یم ډایرکټ مکتب ته، ځکه ما خواوشا نه کتلې چې راغلم بېچارهکی سایکل ما هلته لیکلي وه په نقشه کې چې دلته یو سایکل شته. هغه چې زه ورڅخه راغلم دلته واوره کې پروت و خراب و. ما ویل تا ورسره کوم زه وچلوم، هغه هم دا هم خراب شوی و. ما ویل زه نن بې سایکله به روان یم. هغه روان یم بیا نور مې خپله لارې ته کتلې. خو راغلم مکتب ته، مکتب نه خلاص شلم او دا نه بیرون فضا وه چې کله مکتب نه بیا خلاص شوم. دلته هم بیا واوره ورېدله یخکی ډېر زیات وی بد حال وی. چا پکې دلته غربونه هم خوړلي وو. ما ځان سره احتیاط کوم داسې نه چې وغورځېږي بیا به نو د شفاخانې بیا خو تشویش مې دې ته و چې بیا به شفاخانې څخه ولوک کړمه څه جوړ دا بل پوډري ته وګوره ځان نه سم پټو ته وکړی دی. دا یو نجلۍ وه. راغلم بس ته ودرېدلم مالده څخه بس ونیسم ښه او بس ته م قطار ولاړو او بل دې په منځ زوی دا بل ډریور سره بدلېدی. دومره وخت یې ونیو ما ولې لکه زمونږ یو څو ګوتو شناب کې به ډېر وخت تېراو نو دومره وخت تېر کړي. ما ویل خو زر کښېنه ورته موټر د روانې کړه زر. هغه راغلم ورته کښېناستلم او لږ ځنډ وروسته بس حرکت وکوئ. دلته بیا ډېر خوند کوي چې کله داخل بس ته راوخېږي او بیرون بیا واورې یو څه داخل ناست ډېر خوند کوي او یو څه ځنډ وروسته بس حرکت وکړو. بیا بس زما کور ته راورسېدی. دا زما کور دی، دلته زه اوسېږم. ډېر ټایټ ځای دی، زما ډېر د خوښې ځای دی. دا زما همسایګۍ دی، ډېره خبر لوسې را چې زم هم راته ګوري چې راته هم راته ګوري. نو دا زما هغه په نارجي کې ورته وایي نابولا لکه کلی دی هغه کلي کې چې زه اوسېږم. نو ډېر خوندور دی، ښه کلی دی. زما ورڅخه ډېرې ښې خاطرې شته او خدای دې وکړي چې کله غټ شم بچیان مې اوسي. زه حتما دې څخه یو څو کاله یا څه وخت وروسته دې څخه زه حتما کور مې بل ځای ته ځم نو بیا حتما له خپلو ماسیانو بچیانو څخه دې ښار ته چکر راوهم. یو بله جالبه خبره خو دا دې ښار کې نږدې ټول خلک زه پېژنم، هغه کسان چې دلته اوسېږي، ځکه زه په ډېرو سټورونو کې کار کوم چې هغه سټورونو ته دوی تګ حتمي دی. نور راغلم بس نه کوز وم بېرته باید راغلی وی کور ته، ځکه بس چې اوس زموږ د کور مخ څخه تېرېږي وړاندې درې. دا نو اصل کې وړکتون دی یا روزنتون دی. هغه روزنتون دی چې دلته ماشومان چې عمر نه له یو کال څخه تر 6 کالو پورې دلته بیا پلاران او مورګان ورپسې راځي او دوی بیا موټر کې بیایي. نو دا موټرکان چې ولاړ دي مېز سره کې دوی لپاره ولاړ دي چې خپل ماشومان له روزنتون څخه کور ته ویسي. هغه چې کور ته رانږدې سوم زه ګورم هغه بل ځوانیمرګ لګیا دی ماشین باندې واوره اړتېږي. ما ویلې اوس خدای دې ما ته خیر کړي ځکه زما نوبت هم راځي، اوس به زم اخوا دې خوا واوره اړتېږم. نو دا زموږ کور دی، هغه زما اتاق دی پکې ژېړ برق لګېدلی، زما د خوښې ځای دی، زما ډېر خوښېږي. زما کور ما تاسو ته ټیک ګران دی ځکه ډېر ښه چې ورته وایي ویو دی یخوا طرف ته سمندر طرف ته ډېر ښه هغه لري برنډه لري. نو ما ته ډېر ګران دی. اوس ما څخه لاره ورکه وه چې اوس کومه ته داخل سم. اخر مې د بل چا په پل باندې پښې ښودل را داخلېدلم. هغه وایي که نه وایي باران ورېږي خټې کېږي او قدم زما په قدم ږده راځه دننه. هغه راغلم داخل کور ته ډېر خوند کوي چې ګرم اتاق ته را داخل سې او ما خو 150 جمپر ورته اغوستي وو. دا نو هغه ځای کې هغه سړی چې لګیا واوره اړتېږله هغه ځای وایي. دا سره د نن ورځې ولو خدای په امان.